السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. رحمت الله همت یم او دا ځل د یو بل نوي ناول متخصصي سره ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. دغه ناول لکه څنګه چې له نومه یې معلومیږي د یوې متخصصې ډاکټرې نه هېرېدونکې کیسه ده. دا چې په دې ناول کې څه دي په بېلابېلو برخو کې به یې راسره واورئ. پیل یې هم د ناول له لومړۍ برخې څخه کوم. عملیات خونې ته راننوته. یوه ډاکټر او دوه نرسانې شاته ودرېدې. سپینه چپنه، شنې نرۍ جامې، د ورېښمونو جوړ مړوندونه او د سترګو یې هېڅ د اظهار توري نه پیدا کېدل. سلام یې وکړ او زیاته یې کړه. نوکریوال انستیزیولوګ څوک دی؟ ما سترګې ورپورته کړې. نوکریوال زه یم. ویلې سمه ده، نو کار دې شروع کړه. انستیزیولوګ ناروغ ته د عملیاتو مخکې نشه ورکوونکي ته وایي. نن شنبه وه، نو عملیاتونه هم زیات وه. متخصصه تازه راغلی وه. اولنۍ متخصصه وه چې له دې مخکې موږ په روغتون کې ښځینه متخصصه نه درلوده. د متخصصې راتګ او بیا داسې متخصصه لکه په روغتون چې خدای ځانګړی رحم کړی وي. اول نمبر عملیات خانه کې مو د یوې مېرمنې عملیات پیل کړ، خو زما ټول پام د متخصصې جرأت، ادب، زړورتیا او کار ته وه. د ښځینه ناروغانو د عملیاتو پر مهال د ډاکټرو او نارینه‌و انستیزیولوګ ترمنځ یوه وړه پرده موجوده وه چې انستیزیولوګ باید د ناروغ د عملیاتو برخې ونه ویني، ځکه چې انستیزیولوګ یوازې د ناروغ سر ته ولاړ وي او د ناروغ د اکسیجن او وینې کمېدنې مسؤلیت لري. چون بیا هم د ډاکټري حرکات، د لاسونو وړل راوړل او د هغې فعالیت معلومیږي. نه پوهېږم، د نن مخکې زه هېڅ داسې چا تر تاثیر لاندې نه وم راغلی، ځکه چې د روغتون په چاپېریال کې ما هم یو ښه نوم درلود چې کله کله به مې خلکو یو بل ته کیسې کولې. تر څنګ یې روغتون سپېڅلی او د دې ټولو خبرو ورپورې ځای او زموږ کار یوازې د ناروغ سره مرسته وه. مګر بیا هم نن بې ارادې وم، نه پوهېدم چې ولې. متخصصه اخته ده او زه یې د کار ننداره یم. فزیکي قوت، د لاسونو طاقت، ذهني جوړښت، دا ټول هغه څه وو چې ما تر اوسه په بله ښځینه ډاکټره کې نه وو لیدلی. د دې د برخې یو څو ځانګړي اصول دا دي چې د فکري او ذهني مهارتونو تر څنګ به د فزیکي ښه جوړښت څخه هم برخمن یې، لکه د متخصصې زړورې او غښتلې مټې. د سترګو په رپ کې د یو ناروغ کامیاب عملیات ترسره شول. ناروغ ریکوري ته ولېږل شو او موږ د دوهم ناروغ د عملیاتو لپاره په تیاري اخته شو. ریکوري هغه خونه ده چې ناروغ د عملیاتو وروسته د 24 ساعتونو لپاره پکې ساتل کیږي. متخصصه د عملیات خونې د لاسونو مینځلو ځای ته لاړه. د لاسونو یې سپین دستکشې لرې کړل، لاسونه یې پرې مینځل او بیرته دروازې ته راوګرځېده. اچولی ماسک یې برابر کړ، سترګې یې راپورته کړې. وبښئ، ستاسې نوم څه دی؟ زیاته مې کړه. مننه اغلې، زما نوم خیبر ده او د 15 کالونو راهیسې د ملکي روغتون سره یم. ویلې ډېر ښه، دا خو پوره تجربه کار یې. بیا مې مننه وکړه او د متخصصې نوم مې وپوښت. تر هغې د عملیات خونې په عمومي دروازې دوهم ناروغ را دننه کړ. ور مخکې شوم او ناروغ مو دوهم نمبر عملیات خونې ته داخل کړ. ناروغ ته مې د نشې ورکولو کار پیل کړ. زما کار په ختمېدو و چې متخصصه راننوته. څنګه شو خیبره؟ ما ویل اغلې، بس ناروغ د نشې اخیستلو په حال کې ده، کولی شي چې عملیات شروع کړو. متخصصې بسم الله کړه او عملیات مو شروع کړه. د تیرو عملیاتو په شان بیا هم متخصص اخته شوه. ته وا 200 لاسونه یو ځای عملیات ترسره کوي. زه هماغه شان د متخصصې د کار او ځیرکتیا په ننداره یم چې متخصص راغږ کړ. خیبره، څنګه دی د ناروغ حالات؟ زیاته مې کړه. بیخي نورمال حالات لري. تاسو خپل کار ته ادامه ورکړئ. چون د دې ناروغ حالات لا مخکې یو څه خراب وو، ځکه یې د اکسیجن اخیستلو پوښتنه کوله. دوهم ناروغ هم د ریکوري په طرف رخصت شو. متخصصه بیا د لاسونو د مینځلو په طرف روانه شوه. لاسونه یې ومینځل، ځان یې برابر کړ او زما خواته راغله. وبښئ چې په ناروغ اخته شو. زما نوم وړانګې دی. د کابل د طب پوهنځی مې ویلی او په پلاني روغتون کې مې 2 کاله وړاندې تخصص کړی. شخصي دنده بې سرحد روغتون سره لرم. اوس تازه ملکي روغتون ته د ټرینري په صفت راغلی یم. ټرینر هغه متخصصې ته ویل کیږي چې نورو ایم ډي ډاکټرانو ته کار ورزده کوي. مننه مې وکړه او زیاته مې کړه. د خدای پیرزوینه ده چې ملکي روغتون ته ستاسې په شان متخصصه راغله. باور وکړئ، زه مو کار او ځیرکتیا ته حیران پاتې یم. نه پوهېږم کوم ډول به ستاسې ستاینه پر ځای شي. ویې ویل، هیله کوم ستاسې لطف دی. چېرته مو درسونه ویلي؟ ومې ویل، کلونه وړاندې د ښوونځي د اخرنۍ دورې پر مهال یو شخصي روغتون ته راغلم. هغوی سره مې
د نرس په صفت د کار زده کول پیل کړل. لنډه موده کې به ډېر څه پوه شوم. د هغې وروسته ملکي روغتون ته د نرس په صفت راغلم او بیا د انستیزۍ برخې ته رابدل شوم. اوس دلته د ملکي روغتون سره یم او بعد له وخته شخصي پوهنتون ته ځم چې د طب مې اخرنی کال دی. څو ځلې ماشاءالله وویل او د بریا هیله یې راته وکړه. نن مو مسلسل څو عملیاتونه ترسره کړل. اخرنی ناروغ هم عملیات شو او ریکوري ته انتقال شو. متخصص سترګې راپورته کړي لکه چې ستړی شوي. عملیاتونه ډېر وو. ما وویل نه غلی همدا مو مسؤلیت دی. ویل یې هو مسؤلیت خو دی مګر ته هم ډېر تکړه یې. د عمر له لحاظه هم کم ښکاري او بیا با استعداد هم یې. د متخصصې د خولې داسې ډاډ اورېدل هم د اختر کم نه وه. خوشحاله شوم او مننه مې وکړه. متخصصې په سر تړل شوی سپین پلاستیک لرې کړ. ګېډې ګېډې زلفې په مخ راوړانګې شوې. دوو نرسانو ته یې د عملیات شو ناروغانو د پاملرنې سپارښتنه وکړه او په تلو کې خدای پاماني واخیسته او د ښځینه واټ په لور روانه شوه. د عملیات خونې د عمومي دروازې ترڅنګ د معلوماتو ورکولو او عملیات خانو ترمنځ په کوچنۍ دیوالګي مې دواړه لاسونه ورکېښودل. عجب فکر او احساس واخیستم. څو شېبې وروسته دوهم نوکریوال په مټ لاس راکېښود. خیبره په کومو خیالونو کې تللی یې؟ مخ مې ورتاو کړ. وبخه بې فکره شوی وم. ویې خندل. ښه چې خیرت وي نورې غم مه کوه. نورو نوکریوالان راغلل. راځه چې زه او ته هم د تګ تیاری ونیسو. د هو په معنا مې سر وښوروه او روان شو. څو کتابونه او کمپیوټر مې راواخیستل. د روغتون راووتو. په لاره هم د عجیبو خیالونو مل وم لکه څه مې چې ورک کړي وي. ښار ته ورسېدو. د ملګري د موټر ښکته شوم او کور ته روان شوم. شېبه وروسته کور ته ورسېدم. کتابونه او کمپیوټر مې کېښودل او خپله پر کټ وغځېدم. د متخصصې زړورې چارې بار بار ذهن ته راتلې. دومره تکړهوالی دومره ځیرکتیا او نور. په همدې سوچونو کې ویده شوی وم چې راپورته شوم. بیخي ناوخته و. د کور عمومي اتاق ته لاړم. مور سره مې روغبړ وکړ او تر هغې ډوډۍ راوړه. ډوډۍ مې وخوړه او بیرته د مور په اجازه خپل اتاق ته لاړم. د ماسخوتن لمونځ مې ادا کړ او خپل کټ ته پورته شوم. کتاب مې راواخیسته. مطالعه مې پیل کړ خو د مطالعې مخه مې ونه لیده. بیرته مې کتاب بند کړ. په موبایل کې مې فیسبوک را خلاص کړ. څو ځلې پکې ښکته پورته لاړم. هغې هم خوند رانه کړ. له اوله مې د ادبیاتو سره جوړه وه. کله کله به مې یو نیم غزل یا نظمونه هم لیکل. خو د کورنۍ غوښتنه دا وه چې زه باید طب ووایم. شپه تر 10 واوښته خو زما خوب داسې ورک و لکه د تنبل شاګرد چې په پارچه کې ځوابونه ورک وي. لټ پټ اوړم. خوب قسم کړی چې نه درځم. ګنې زه به د شپې د 10 بجو مخکې ویده کېدم. 12 بجې شوې. ناستې مو فکرونه کوم. جالبه یې دا وه چې د بې خوبۍ سبب هم نه و معلوم. نه پوهېږم څنګه او کله به ویده شوی وم. خو چې سهار راپورته شوم د بې خوبۍ احساس مې کوه. پوهنتون ته د تګ تیاری مې وکړ او روان شوم. صنف ته ننوتم. پر چوکۍ کېناستم. استاد راغی او پر پرونۍ موضوعي خبرې شروع کړې. زه عاجز نور د موضوع نه یم خبر شوی چې استاد څه وویل او نوي پکې څه تشریح کړل. آصف په څنګ ووهلم. خیبره چې شول. آصف مې هم صنفي وه. ډېر شوخ او اکثره وخت به یې د انګلیسي او دري جملې د شوخۍ لپاره کارولې. جټکه مې وخوړه او بیدار شوم. بیا یې وویل تا ته وایم نن ښه نه یې. ومې خندل او زیاته مې کړه. یاره بې خوبه یم. بېګا مې خوب نه دی کړی ځکه داسې بې مزې یم. آصف وخندل. What is this؟ ته خو وختي ویده کېږي. ولې بې خوبه یې؟ ومې ویل نه پوهېږم بېګا هېڅ خوب نه راتله. آصف د ناز چپېړه راکړه. ملګریا چټي وټي خو څوک نه بې خوبه کېږي. ماین شوی خو نه یې. هسې نه په کومې هم صنفۍ دې زړه بایللی وي. ما ویل نه سړیه زه او زړه بایلل سره لرې خبره ده. زیاته یې کړه. نو بیا ولې بې خوبه یې او ستونزه څه ده؟ ما ویل پرېږده یاره. د استاد نوې خبرې راته وکړه. پرونۍ موضوع کې څه اضافه کړل. آصف بیا کټ کټ وخندل. یاره نو چې سړی دې روغ را لاندې کړي ولې موضوع ته غوږ نه ږدې؟ ومې ویل ته اوس دا تورې سپینې پرېږده. د استاد موضوع راته تشریح کړه. آصف اخته شو. استاد د زړه د ضربان او درېدلو په اړه وغږېده او د هغې مهم سببونه یې بیان کړل. بعضې شیان مې نوټ کړل او بل استاد راغی. همداسې مسلسل ساعتونه تیر شول. د آصف سره یو ځای د پوهنتون راووتم. آصف وویل چې ښار ته ځي که روغتون ته؟ ما وویل زه ځم روغتون ته او ته ښار ته لاړ شه. ویل یې سمه ده خو تا ته مې اندېښنه شوه هسې نه څه ستونزه وي او ما ته یې ونه وایي. ما ویل نه یاره هېڅ هم نشته ورځه لاړ شه. ویل یې سمه ده په ځان پام کوه.
روغتون ته ورسېدم. لباس مې بدل کړ او عملیات خونې ته ننوتم. برحال نوکریوال لاس کړ. ویل یې ته راغلې، زه به نور در څخه لاړ شم. ما ویل سمه ده، ته ورځه. هغه رخصت واخیست او لاړ. د عملیات خونې هرې خواته مې وکتل، خو نن ټول نارینه پرسونل وه. نوکریوال ډاکټر راغی، ویلي چې ډوډۍ به وخورو، د لمونځونو وروسته به کار شروع کړو. ما ویل سمه ده. نن 2 عملیاتونه وه، یو د اپنډکس ناروغ او بل کوچنی ماشوم چوره شوی وه. عملیاتونه مو ترسره کړل او نور خپل اتاق ته لاړم. نننی عملیات د پرون په شان جالب نه وه. د عملیاتو خوښ نه وه، په کومه وجه نه پوهېدم. خفه او تغییر غوندې وه. ډېر کوشش مې وکړ چې د دې ذهني ستړیا او روان حالات سبب پیدا کړم، خو نه به توانېدم. په همدې کشمکش کې وم چې د ښځینه واټ خاله راغله. سلام یې وکړ او زیاته یې کړه. ښځینه واټ کې یو ناروغ لرو او لږ وروسته یې عملیات ترسره کوي. ډاکټر یې ویل چې دوی ته خبر ورکړه. ما ویل سمه ده، زه تیاری نیسم. خاله لاړه او زه په لومړنیو ترتیباتو اخته شوم. نه پوهېدم چې نوکریواله ډاکټره به کومه یوه وي چې عملیات ترسره کوي. 20 دقیقې وروسته د عمومي دروازې د لرې کېدو غږ راغی. په بیړه د عملیات خونې سالون ته راننوتم. د مخامخ دروازې متخصصه راننوته، هماغه پرونی ډاکټره. سترګې مې وغړېدې. تازه غوندې شوم، لکه د کوم کس چې تازه تبه وتلی وي. ور مخکې شوم او متخصصې ته مې خرغلاس وکړ. هغې مننه وکړه، ویلې ته ښه یې؟ ورځ دې ښه وه؟ الحمدلله مې وویل او زیاته مې کړه. ستاسې ورځ ښه وه؟ ویلې هو شکر، ډېره ښه وه. تر هغې 3 غبرګې نرسانې راغلې، د متخصصې څنګ ته ودرېدې. یوې وویل د ناروغ په یوازې بې درکه دی، چې ګوته ولګوي تر هغې به انتظار شو. متخصصې سر وخوځاوه، اخته شوه. دا څنګه په یوه ځان دي چې ناروغ یې عملیات کېږي او دوی بې درکه دي. خبره کې ورولوېدم. وبښئ، زه به د روغتون دروازه کې ساتونکي ته په یواز نوم ورکړم چې لوډ سپیکر کې غږونه پرې وکړي. ویلې سمه ده، خو ته مه ځه. خالا ته یې مخ ورتاو کړ چې لاړه شه، ساتونکي ته په یواز نوم ورکړه. خالا لاړه. متخصصې ما ته راوکتل. نن مو عملیات وه؟ هو، زه غرمې ناوخته د پوهنتون راغلم، خو 2 عملیاتونه مو ترسره کړل. ویل یې ډېر ښه. درسونه دي څنګه دي؟ زیاته مې کړه. ښه دي، روان دي. ویې خندل چې ښه دي که پوره یې تعقیبوي. ما ویل نه، ډېر کوشش کوم. ویل یې ډېر ښه تکړه شه، ستا راتلونکی روښانه دی. مننه مې وکړه او نږدې چوکۍ ته مې اشاره وکړه چې اغلې تر هغې دلته کښېنئ. متخصصه په چوکۍ کښېناسته، موبایل یې راواخیسته. شیبه وروسته یې وویل چې دلته خو د موبایل انتن هم کار نه کوي، لکه چې عملیات خونه ډېره ښکته ده. ما ویل هو، دلته موبایل سم کار نه کوي. شیبه غلې وه. نرسې ته یې غږ کړ، ته وګوره چې د ناروغ په یواز پیدا شو که تر اوسه ورک دی. نرسه د عملیات خونې ووته. متخصصې بیرته ما ته مخ راتاو کړ. تا ته خو به کومه ستونزه نه وي چې روغتون ته راځې؟ ما ویل نه غلې، ډاکټر یې کله ناکله ناڅاپي زنګ راشي، د پوهنتون راووځم، کنې هومره ستونزه نه وي. ویلې ښه، ته دې د موبایل شماره راکړه، موږ به ستا د درس وروسته د عملیاتو ناروغ نیسو. شماره مې ورکړه او ثبت یې کړه. د ناروغ په یواز راغی، ګوته مې ترې ولګوله او ناروغ عملیات شو. ډاکټر یې لاسونه ومینځل. درنو اوریدونکو، دا و د متخصص ناول لومړی برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه خوشحاله